تر څو چې موږ په اقتصاد باندې درست کار ونه کوو او په وده باندې اقتصادي وده باندې کار ونه کوو و مخصوصا هغه شیان مو چې په لاس کې دي دا بیرته تحرک ورنه کوو دا ملک به تر آخره پورې تر هغو پورې چې بل چاته ضرورت لري او خرڅ د بل چا نه راځي د همهغه په اشارو د ګاونډونو په اشارو په نورو باندې به ګډېږي نن هم که وګورئ موږ وزیران موږ رئیسان موږ ډیرتر قشر دا داسې نه ده چې دوی کوم خاص سپورټ د ملک نه لري یا د تعلیم له وجې نه ډېر چې دي خو د څلور ګوډاګي یا د څلور سفارت یا د بل له خوا نه یا معرفي کېږي یا راځي د همهغه په فشار باندې و هر وار هم چې د هغوی خبره ونه منې همداسې لکه چې دا ورې لانجې جوړې کړلې عین کار به وکړي دلته به همیشه به له قاتلینو نه رهبران جوړېږي له شو قماندانانو نه به غټ غټ جنرالان جوړېږي بهر هم هغه خلک چې حیثیت لري هغه خلک چې درانه دي هغه خلک چې د ملک ته وفاداره دي هغوی به چا ته ویل کېږي ولې د دوی ټول مشکلات چې وسنجوئ په اساس کې دا ده چې دا ملک تر اوسه پورې په خپل اقتصادي وده باندې کار نه ده کړی د ډېر شیان لري چې کېدلی سي چې ډېر په اساني باندې په ډېر سمه توګه باندې بیرته په دې باندې راسي چې په خپلو پښو ودرېږي یو یې ځمکه ده د افغانستان حکومت ملکیت دونه ډېر ده چې له حده تېر سوی غرې غانې په هر ولایت کې یعنې دا په درې برخو باندې که وویشل سي چې بعضې ځمکې د دې دستي په دې باندې بدل سي چې په لیلامو باندې خرڅ سي 15 بسوې 10 بسوې یو جریب 15 جریب 10 جریبه چې فارم هاوس یا دی په ترتیب باندې چې شخصي کورونو ته بلې بخش دا ده چې 50 جریبه 100 جریبه 1500 جریبه 1000 جریبه زراعتي بخش ده یا حتی 15,000 جریبه که څوک په لیلام کې اخیستی سي بل بخش دا ده چې یو صنعتي سکتور ته بلې صنعتي او تجارتي سکتور ته دا ټول که تاسو 15 میلیونه جریبه ځمکه دی چې دونه ډېر شی هم نه ده د ملک ته ډېر زر راوړئ مارکیټ ته هم کار خلقوي هم پیسې راوړي هم مالیات جوړوي هم د نورو نه معدنو کې معدن مو هر کلی کې پراته دي شوراګان د همبستګي ډېر په ښه توګه هلته فعاله و کېدلی سي چې 10% نه 50% کرایه د دې چې وزارت ته ورکول کېږي د دې معادنو همهغې خلکو ته ورکړل سي او ساتل د همهغوی په لاس کې یو 15% هم په هغه کمپنیو ته چې ورکړل کېږي هغه شوراګانې پکې شریک کړي په خپله خلک به یې وساتي امنیت به یې هم راوړي او ډېر زر به موږ له دې غربت نه خلاص کړي موږ ټول قصې په دې باندې راځي چې په دې باندې چې په دې بل باندې ملک باندې که تا سر ورکوو یوازې سر ورکول کوم نتیجه چې نه ورکوي د چي نه بل د سر ورکولو باندې هم غیر له دې نه چې ګاونډیان خوشحاله کوو دښمنان خوشحاله کوو بل چاته مو کوم خیر نه ده رسولی دا باید په مفکورې باندې بدل سي په اساساتو باندې و مهمترین شی دا ده چې په اقتصاد باندې بدل شي دا د ډاکټر نجیب ډېر خبرې دي نن سبا نه چې د مرګ باندې یاده مرم چې مړ سو مخکې له مرګ نه زه به یو قصه تاسو ته وخت چې ملل متحد کې یو ترورزی ما ته پېښور کې راغی منډې یې وهلې چې د خلاصینو ده اولنی مجلس ما ورته جوړ کړ پېښور کې چې حداقل د دې د خلاصون یو چی دراله چې ما هېڅ ډول رابطه ډاکټر نجیب سره په وخت د قدرت یادی کې نه درلود مخکې مې د پلار د قدرت په وخت کې پلار مې پېژنده پلار یې موږ سره کار کوو یا پلار سره مې کار کوو بیا د داود خان په وخت کې وکیل تجار سو اول ترانسپورټ کې کار کوو کورنۍ مې پېژندله پاکستان کې همدغه پرچمیان چې یا خلقیان چې اوس په اصطلاح چکچکې ورته کوي یو حاضر نشو چې هغه مجلس کې راسي یو څو نفره د عواملي پارټي او نور قومي راغلل ترورزی هم پسته
پاکستان کې ISI ترور وخت چې ناجوړو ملل متحد کې هشمت صدیقی د نور احمد نور یو یو درون سړی ملل متحد کار کو دا هغه بیچاره به د لابراتوار د شیان د بډوډي راوړل ما به پیسې ورکولې دي چې چا جرأت نکو مور د ډاکټر نجیب مړه پیښور کې موټر وه د چینه بیا غیر له دا محدود یو 4 نفر د قومي په حساب یو 2-3 نفر هم د عواملي چې دلته نجیب سره وخت تیر کړی نور څوک حتی د مور په جنازه او فاتحه کې نو دا خلک هغه وخت جذبېږي چې فکر کوي یو شینه او ګټه اخیستلی شي دا پرچمیانې د لایق نه نیولې تر نورو پورې خلقیانې تر تنیو دی پورې د شینه یو هم درک نه درلوده یو هم غږ نه ویسته دی شي و دی نه تر هله چې اصلی سر ورک کنه د شینه بیا چې اوس ګرمه سي خبره بیا راځي دی وایي د شینه دلته خو د اپورچونیستان هم یو بلکل ډېر غټ مارکیټ دی ما د پلارو د خاندان حساب اکوا غیر دین هغه توخی یا جفسر هغه وخت سره په ملال کې باندې و توخی ما د مشر ورور د ډاکټر صاحب محمد شاه په یو سلام الله ټلیفوني ورسره کېدل کنه لیدلې ممنو یعنی مقصد مې په دې باندې دا چې هر واره نه ژوندۍ مخي نه خي د لپاره چې ولی اقتصادي وده ته نیو رسیدلې لاسم بل چاته باندې نجیب سقوط کو په دې باندې سقوط کو چې روسانو پیسې باندې کړې نن حکومت چې دونه خوارزار کېږي او هر ورځ په یو سفارت یا د بل یا د یو بل مملکت دې لپاره د چې خپل بودیجه نسی ترلاسه کولی خپل عاید نسی هغې حد ته رسولی چې د نورو د ګدایي نه خلاص شي تعلیم مو بیا مو اساسات مو هغه حد ته رسیدلی ده چې لوچک نه لوچک سړی د بل چا په دسترخوان کې زل سوی د بل چا په ایجنټ مطرح کېږي بیا راځي هغه باید وزیر هم کې هغه باید رئیس هم کې هغه بل حتی دې نه چې د اخلاقي له درک نه ډېر ترې نه کورنۍ چندان سابقه لري د ملک نه په خپله چندان سابقه لري سیاست مو که غواړو پاک که غواړو دا ملک اختیار لاسته راوړو بیا هم تکرار کوم ضرور ده چې په اقتصادي منابعو باندې په اقتصادي مفکورې باندې په صنعتي پارکو باندې په سم اصولو باندې او بل دا ده چې په تاجر مو د امنیت مسئلې باید وسنجو پروپوزل مسئلې باید وسنجو فیزیبیلیټي ورته جوړ کو امکانات د کریډټ لاین دا ورکو چې د ملک په خپلو ظرفیتونو باندې پیسې ورسیږي